پر افغانستان د اسلامي امارت د حاکمیت وروسته د قانونو د کیندلو لړۍ په ډېرې چټکۍ سره روانه ده او د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت له بل هر وخت خپل عاید ډېر کړی دی. تازه د یاد وزارت ویان د خپل کار د شفافیت خبره کوي او زیاتوي هره اونۍ تر 400 میلیونو افغانیو پورې د سکرو ډبرو او نورو کانونو څخه ترلاسه کوي. لکه څرنګه چې د افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره په ټولو اداراتو کې هغه اداري فساد او رشوتونه له منځه تللي دي. همدارنګه د معدن او پټرولیم وزارت هم خپل هفتوار او هغه د شفاف او د حسابدهي راپور د خپلو هیوادوالو په واک کې وږدو. نو ویلی سو چې موږ په تیره هفته کې په تیره اونۍ کې چې تقریبا د 1400 لومړي کال د څلورمې میاشتې چې د سرطان د میاشتې د دوهمې نیټې څخه تر اتمې نیټې پورې یعنی تقریبا د یوې هفتې یا د یوې اونۍ اول چې موږ ترلاسه کړي دي 343 میلیونه افغانۍ دي او د دې ترڅنګ 25 لکه او 4,000 امریکایي ډالر. البته دا موږ د مختلفو او د عادي منرالونو څخه ترلاسه کړي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له حکومت څخه غواړي چې راټول کړای شوی عواید په وړو او منځنۍ یا متوسطه پروژو په پلي کولو کې وکاروي ترڅو داخلي بازارونه وده وکړي. زمانی که شفافیت به میان میاد و از طرف دیگه همو معلومات و یا اعداد و ارقام حکومت از بابت جمهوری عواید با مردم شریک میسازه، در قدم نخست اعتبار و رابطه بین مردم افغانستان بلند میره و نزدیک میشه و این باعث میشه که بیشتر مردم دلگرم به سرمایه گذاری در کشور شود و از طرف دیگه اگر حکومت بتانه عواید جمع آوری شده را از چشمه های عایداتی کشور در پروژه های انکشافی متوسط و کوچک به کار ببره، این از یک طرف باعث اشتغال زایی در کشور میشه و از طرف دیگه بازارها در افغانستان رونق میگیره. با یو شمیر نور بیا د روانو مشکلاتو د حل لپاره د قانونو پر صادراتو ټینګار کوي خو زیاتوي چې باید په راتلونکي کې د افغانستان د قانونو د صادراتو لپاره په داخل کې د پروسس فابریکې جوړې شي او له دې ځایه د افغانستان په نوم نورې نړۍ ته صادر شي. په نظر فلحال په دې حالاتو کې بهترینه ده چې موږ باید دغه ولرو صادرات ولرو ځکه د اقتصادي مشکلات سره اخته سو بیکاري ډیره ده. څنګه کولی شو چې خپل اقتصادي مشکلات حل کو او یوازې د خارجیانو د وګونو لاسونه راښکته شي او خصوصا د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. ولې په دوامداره ډول سره په آینده کې باید موږ یو اقتصادي پلان ولرو چې په دې پلان کې وکولی شو چې هغه مواد خام که هغه زغال دي افغانستان نه صادریږي په پاکستان یا نورې نړۍ ته باید دې لپاره موږ یو سیستم ولرو. مثال موږ یو پیشنهاد کړی چې باید کوشش چې 3000 میګاواټه برق جوړ شي او په دې کې چینایان یا نورې کمپنۍ سرمایه گذاري وکړي، زغال په دغه کې مصرف شي، زغالونه 1000 میګاواټه موږ صادرات ولرو. دا د افغانستان په ګټه دی. معدن په برخه کې امکانه فرای دي که هر برخه کې تیږي دي د هغې لپاره باید د پروسس لپاره په افغانستان کې فابریکې جوړې شي چې هغه اصلي قیمت باندې موږ وکولی شو چې په نړۍ کې خپل هغه د معدنو تیږي وي که روخام وي که په هره برخه کې وي هغه موږ په اصلي قیمت باندې ورکړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان له افغانستان څخه د ډبرو سکرو پر وارداتو ټینګار کړی. غوښتنې دا دي چې حکومت د ډبرو سکرو د صادراتو پر ځای د حرارتي برېښنا ماشینونه هیواد ته وارد کړي ترڅو له وارداتي برېښنا څخه خلاص شو.